أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. دا قرآن کریم دولسم پارہ دا سورة هود دا شپږم شمار آیت درس کیږي چې د دولسمې پارې اولنی آیت ګڼل کیږي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. د مخکنی آیت مبارکه مضمون داو چې الله عزوجل د ټولو انسانانو په ټولو حالاتو باندې خبر دی. يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الله عزوجل پیژني هغه څه چې دوی په پټه کوي. الله عزوجل پیژني هغه څه چې دوی په ښکاره کوي. هغه څه چې دوی پټوي، هغه څه چې دوی په ښکاره کوي، الله عزوجل په خبر دی. د زړونو په حالاتو او په تصوراتو باندې الله عزوجل خبر ذاتي. په دغه آیت مبارکه کې هم دغه مضمون تعقیب شوی چې الله عزوجل یوازې د انسانانو نه بلکې د ټولو ساکشانو زیروحو بلکې حیواناتو په حالاتو باندې هم خبر دی. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومخکنی آیت مبارکه کې الله عزوجل د خپل ذات عالم الغیب کېدل بیان کړل. عالم الغیب هغه دا چې د الله عزوجل علم پر ټولو کائنات او مخلوقات باندې محیط او چار چاپیر دی. په دغه آیتونو کې الله عزوجل خپل د ترزیق او تخلیق صفت بیانوي. په شپږم شماره آیت کې الله عزوجل د ترزیق صفت بیان کوي چې زیروح ساکشانو، حیوانانو، انسانانو، جناتو دي ټولو ته روزي زه ورکوم. په اووم آیت مبارکه کې الله عزوجل د تخلیق صفت بیان کړی دی. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. د ټولو رازق الله عزوجل دی، د ټولو خالق الله عزوجل دی. مخلوق د رزق محتاج دی. الله عزوجل په خپل فضل و کرم، په خپل احسان او تفضل سره د مخلوق رزق او روزي خپل پر ذمه اخیستی ده. تر څو وخت چې الله عزوجل ته د یو ژوندي ساکش زیروح ژوندی ساتل مقصود مطلوب وي، تر هغه وخته پورې الله عزوجل رزق او روزي ورسوي. نن چې پر سر د مځکې یو زیروح ساکش حیوان انسان د لوږې سمري، د تنګې سمري، د دې وجه دا نه ده چې د الله عزوجل په خزانو کې کمی راغلی دی. د دې وجه دا ده چې نور د الله عزوجل اراده د دغه مخلوق د ژوندي پاتې کېدو نه وه، نو یې دا سبب ورته جوړ. الله عزوجل چې د کم زیروح ساکش حیوان دپاره څومره رزق روزي مقرر کړی وي، الله عزوجل د هغه څه بې خبره او غافله نه دی. د مځکې د ټولو زیروح او ساکشانو رزق او روزي چې د الله عزوجل خپل پر ذمه اخیستې ده. او دلیل یې دا دی چې د الله عزوجل علم ټوله کائناتو او مخلوقاتو ته احاطه کړې ده. که چیرې د الله عزوجل علم پر ټولو شانو باندې احاطه و، چار چاپیره نه وای، نو دومره بې شمېره مخلوقاتو ته به رزق روزي الله عزوجل څنګه ورکولی؟ تا ته به خپل د میلمنو مقدار معلومه نه، بیا ته ډوډۍ ورته پخوې او دغه رقم د میلمستیا انتظام یې کوې. الله عزوجل ته د ټولو کائناتو د ټولو مخلوقاتو علم حاصل دی، نو ځکه به دومره مخلوقاتو ته روزي ورکوي. او دا خو امکان نه لري چې یو خالق دی د خپل مخلوق څخه بې خبره وي. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ایا الله عزوجل نه پیژني هغه څوک چې الله عزوجل هغوی پیدا کړي دي. الله عزوجل باریک بین ذات دی، خبردار ذات دی. الله عزوجل چې خالق دی، الله عزوجل چې رازق دی، دا د الله عزوجل د کمال علم او د کمال قدرت دلیل دی چې په علم کې الله عزوجل کامل ذاتی، په قدرت کې الله عزوجل کامل ذاتی. علم هم د کمال درجه ته رسیدلی دی، قدرت هم د کمال درجه ته.
الله عزوجل فرمای وما من دابة نستا هیڅ یو شوریدونکی حرکت کوونکی شی فی الارض پمزکه کی وما من دابة نستا هیڅ حرکت کوونکی شی هیڅ شوریدونکی شی فی الارض پمزکه کی چې ساکش او زی روح وی الا مگر علی الله د الله عزوجل پر ذمه باندې رزق روزی ورکول دی هاده د غزی روح ساکش شي ازراه تفضل او احسان ازراه تفضل او احسان نسته هیڅ ژوندی شي نسته هیڅ شوریدونکی شي چې هغه د پمزکه کې شوري او رزق دی خوري مگر د الله عزوجل پر ذمه دی رزق ها د هغه رزق او روزي کوم روزي چې الله عزوجل دغه د پاره ټاکلې دغه به د ترسیږي الله عزوجل چې د کوم ساکش زیروح حیوان د پاره څومره روزي مقرر کړي دغه روزي تر هغه پورې رسول دا د الله عزوجل ذمه ده دا د رزق اضافت چې ها ضمیر ته سوی دی دا د عهد د پاره دی دا د تعین د پاره دی یعنی په الهي قضا او په الهي قدر کې چې څومره رزق مقدر او معین دی هغه به خامخا بنده ته رسیږي ځانونه مو پسې لیونیان کوي د الله عزوجل په خزانو کې کمی نشته کنن پر سر د مځکې یو څوک د لوږې و د فقر و فاقې څخه مري د دې دا دلیل نه دی چې د الله عزوجل د خزانو رزق ختم سو د دې وجه دا ده چې نور الله عزوجل دغه بنده لره ژوندی پرېښول یا د ژوندي پرېښولو اراده نه لري الله عزوجل څوک په فقر و فاقې وژني څوک په لوږه وژني څوک په تنده وژني څوک په مریضي و ناجوړي وژني څوک په ټکر وژني څوک په ټک و په توفک وژني مطلب دا دی چې الله عزوجل د خپل بندگانو د رزق و روزي کفیل او ضامن دی د الله عزوجل څخه ما سوی بل څوک رازق ذات نه دی بندگانو ته پکار دی چې د الله عزوجل پر ذات تکیه وکړي هر کله چې د رزق او روزي د ورکولو او رسولو لپاره د کامل علم ضرورت دی نو ځکه الله عزوجل فرمایي ويعلم مستقرها ومستودعها ويعلم پیژني الله عزوجل مستقر زائد قرار هاده د ژوندي شوریدونکي شي ومستودع زائد ساتني هاده د ژوندي ساکش د قرار زایم الله عزوجل ته معلوم دی او د ساتني زایم الله عزوجل ته معلوم دی ويعلم پیژني الله عزوجل مستقرها الله عزوجل عالم او خبر دی مستقرها په استقرار ځای دغه ساکش ومستودعها په ځای د ساتنی یا د ساتن ځای د ساکش د دې څخه علاوه کل فی کتاب مبین کل هر شی چې د کائنات او مخلوقات څخه یو خدای الله عزوجل فاعلن کړي بلکې فی کتاب په یو کتاب کې مبین چې څرګند او واضح دی چې لوح محفوظ دی پاغي کې لیکل شوی ويعلم الله عزوجل پیژني مستقرها جای قرار ده دغه ساکش ومستودعها او دا غرکم جای ودیعت ده دغه ساکش مستقرها ومستودعها د مستقر څخه مراد جای قرار دی د مستقر څخه مراد د قرار ځای دی چیرې چې یو ژوندی ساکش زیروح حیوان په خپل ژوند کې په خپل اختیار سره په یو مکان کې په یو کور کې په یو خانه کې په یو کوټه او پیټه کې پاتېږي ژوند کوي دغه ته مستقر وایي نو مستقرها جای قرار ده هغه مستودعها جای ودیعت ده د مستودع څخه مراد هغه ځای دی چې په هغه ځای کې پاتې کېدل د انسان په خپل اختیار نه وي پشت پدر رحم مادر جای قبر د پلار شاه صلب الاب اولاد چې د پلار په شا کې وي دې ته مستودع وایي امانت پروت رحم مادر د پلار د شا څخه د امانت راځي د مور رحم ته د مور رحم هم مستودع د امانت ځای دی نه میاشتې بعد ماشوم راځي دنیا ته او بیا ځي د دنیا څخه قبر ته په دنیا کې انسان خپل په اختیار ژوند کوي دا مستقر سي بیا چې کله قبر ته ولاړ سي هغه هم غیر اختیاري ځای دی جای قبر دا هم مستودع دی شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه په خپل تفسیر فتح الرحمن کې فرمای مترجم گوید ترجمه کوونکی فرمای مستودع جایز که بغیر اختیار او آنجا نگه داشته بودند مستودع هغه ځای ته وایي چې یو څوک په هغه ځای کې بغیر د اختیار څخه
پاتیږي او اوسیږي مانند صلب ورحم، لکه د پلار شاه، لکه د مور رحم او بچه‌دانی او قبر وغیره. و مستقر جائز کی با اختیار خود میمانند مثل خانه. شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې مستقر هغه ځای ته وایي چې انسان په خپل اختیار سره هلته پاتیږي، مثل خانه په شان د کور. ويعلم پیژني الله عز وجل مستقرها، ځای د قرار د دې ساکش او ذی روح، ومستودعها ځای د ساتنې د هغه ځای د ساتنې. مطلب دا دی چې الله عز وجل څومره مخلوقات په مځکه کې پیدا کړي دي، د هغوی ټولو روزي الله عز وجل پر خپل ذمه اخلي. الله عز وجل د هر مخلوق د قرار او د رهایش او د آرام او پاتې کېدو ځای پیژني. دغه ځای د ده د بود و باش دی، او هغه ځای هم الله عز وجل پیژني چې دا ځای د مرګ دی او دا ځای قبر دی. همدغه تفسیر امام المفسرین حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما هم کړی دی. علامه شمس الدین قرطبی رحمه الله تفسیر قرطبی کې نقل کړی. ابن کثیر رحمه الله هم فرمایي ويعلم مستقر ای حيث تأوي، اوا یأوي یا اوا یأوا معنی د ځای نیول، ومستودع حيث تموت. الله عز وجل ته د انسان چې ساکش دی، ذی روح دی، حیات والا حیوان یعنی ژوند والا شی، داغه د قرار ځای مور معلوم دی چې دنیا ده، او داغه د امانت ځای مور معلوم دی چې هغه چی دی، قبر دی. امام مجاهد صاحب فرمای مستقرها فی الرحم ومستودعها فی الصلب. دا بیا بل تفسیر دی چې د مستقر ثمرات د مور رحم دی چې نه میاشتې هلته ماشین وي، او د مستودع ثمرات د پلار شاه ده چې د موقت وخت دپاره یې هلته موقت وخت دپاره. کل فی کتاب مبین. الله عز وجل فرمایي کل دغه ټوله خبرې چې دي، کل دغه ټوله خبرې چې دي د الله عز وجل په ازلي علم کې خو دي چې دي د الله عز وجل د ازلي علم سره سره فی کتاب مبین، په یو واضح او څرګند کتاب کې چې لوح محفوظ دی، په هغې کې هم لیکلي دي، په هغې کې هم دا لیکلي. څنګه به بیا تاسې د هغه د کفالت د هغه د رازقیت څخه انکار کوئ؟ څنګه به بیا تاسې انکار کوئ؟ دا د دغه آیت مبارکه ربط و مناسبت لفظي و حرفي ترجمات د مطلب او مفهوم خلاصه سول. نور به زو تفسیر شریف. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. جلیل القدر مفسر علامہ اسماعیل ابن عمر ابن کثیر رحمه الله تفسیر ابن کثیر کی فرمائی اخبر تعالی انه متکفل بارزاق المخلوقات. الله عز وجل په دغه آیت مبارکه کې خبر ورکړي چې زه ضامن او کفیل یم د مخلوقات د رزق او روزي من سائر دواب الارض. څومره ژوندي ذی روح ساکش حیوانات د ژوند خاوندان چې پر سر د مځکې حرکت کوي، شور یا په داخل کې د مځکې یا د اوبو په تلو په پای کې د دې ټولو رزق و روزي الله عز وجل فرمایي زه ورکوم. صغیرها و کبیرها، که واړه دي که لویان دي، که کوچني دي که غټان دي. وانه یعلم مستقرها، ځای د قرار هم را معلوم دی چې د دوی د سیر و د رفتار منتها هم را معلومه ده، او د دوی د قرار او د پاتې کېدو ځای هم را معلوم دی. دا ټول را معلوم. د دابتون کلمه راغلی ده، د دابتون. علامه الوسی رحمه الله تفسیر علمانی کې فرمایي چې د دابتون کلمه د دبیبون څخه اخیستل شوې ده. دبیبون بر وزن حبیبون. د دابتون کلمه د دبیب څخه اخیستل شوې ده. دبیب هغه حرکت ته وایي چې په ډېرې کرارۍ سره وجود ته راځي او تحقق مومي. دا کرار حرکت ته، د آهسته آهسته حرکت او شورېدو ته چې شوی دبیب وایي. دبیب النمل د میږي رفتار ته وایي. څونه کرار کراري څوک نه پوهېږي. یو ماشوم چې کرار کرار روان وي دې ته دبیب وایي. یو بوډا او سپین ږیری چې کرار کرار روان وي دې ته دبیب وایي. لیکن په عام عرف او محاوره کې د دابتون کلمه چې ده دا تر هغه ساکش او زیروح پورې خاص ده چې څلور پښې ولري، یا په آس پورې خاص ده. په عرف کې دابت چې ته وایي چې څلور پښې ولري، لکه غاترې ته، لکه آس ته، لکه اوښ ته، لکه غوایي ته، لکه بزې ته، لکه پسه ته. په دغه مقام کې د ټولو مفسرینو په نیز دلته لغوي معنی ځینې مراد، نه یوازې آس ځینې مرادي، نه د څلورو پښو خاوند مرادي، بلکې دلته لغوي معنی مراد دي. یعنی هغه څوک چې ذی روح وي، ساکش وي، ژوندی شی وي، حرکت کوي. مفتی صاحب رحمه الله معرف القرآن کې فرمایي چې دابه هغه حیوان ته وایي
پر مځکه باندې روان وي. حتی مرغان هم په دې کې شامل دي، ځکه چې د دې مرغانو ځالګي هم ځینې وختونه پر مځکه باندې وي. د دریاب حیواناتو ته هم دا کلمه شامله ده، ځکه چې د هغوی تعلق هم د مځکې سره دی. د دې ټولو حیواناتو، مرغانو، وحوشو، طیورو، انسانانو، جناتو، د دې ټولو ذمهداري الله عز وجل خپل پر ذمه کړې ده. داسې الله عز وجل دا ذمهداري بیان کړې ده لکه د الله عز وجل پر ذمه چې یو فریضه وي. علی الله رزقها، یعنی د الله عز وجل پر ذمه ده د دغه شان و رزق. او دا ښکاره خبره ده چې دغه ذمهداري د الله عز وجل پر ذات باندې د اچولو والا هیڅ طاقت نشته. په دنیا کې داسې څوک نشته چې د الله عز وجل پر ذمه دي د دې مخلوقاتو روزي لازمه کړي، ما سوا د دې څه چې الله عز وجل دې په خپل فضل و کرم، په خپل احسان و تفضل سره دا وعده کړي. دا د اعلی کلمه یې راوړه. د اعلی کلمه عموما په عربي لغت کې د فرایض او د واجباتو دپاره استعمالیږي. عرب وایي علی لفلان دراهم، د پلانکي زما پر ذمه دونه دراهم پور باندې دی. الله عز وجل دلته د اعلی کلمه راوړه. دا اشاره و دغه طرف ته ده چې دا وعده د یو صادق کریم ذات وعده ده، په دې وعده کې خلاف ورزي نشته. وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات ربی. ستا د رب کلمه چې هغه پوره سوې ده د رښتینتوب په اعتبار، د عدل په اعتبار، د الله عز وجل کلمې څوک نشي بدلوي. یوه کلمه د الله عز وجل په کلمو کې دا ده الا علی الله رزقها. څه چې ژوندي زی روح شان دي، الله عز وجل فرمایي د دې ټولو روزي پر ما ده. د اعلی کلمه یې راوړه. اعلی خو د فریضي او د وجوب دپاره راځي. داسې ذات خو نشته چې د الله عز وجل پر ذمه یو شی لازم و فرض کړي. وایي د دې مطلب دا دی چې الله عز وجل دا خپل پر ذمه خپله دا شی واجب کړی دی. څه مطلب؟ یعنی ازراه تفضل و احسان، ازراه فضل و کرم. دا په حقیقت کې د یو صادق کریم ذات وعدې ته اشاره ده چې په دې کې د خلاف ورزي امکان نشته. نو د دغه یقین د ښکاره کولو دپاره الله عز وجل دلته د اعلی کلمه راوړه، فرایضو دپاره استعمالیږي. حالانکه الله عز وجل نه د چا د حکم پابند دی، نه د الله عز وجل پر ذمه باندې کوم فرض یا واجب شته. نو دا وعده ده. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، هیڅ کله به تاسې پیدا نه کړي د الله عز وجل په طرز و طریقه کې تبدیلي. ولن تجد لسنت الله تحویلا، هیڅ کله به تاسې پیدا نه کړي د الله عز وجل په طرز و طریقه کې تحویل یعنی بدلون. ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا ان الله لا يخلف الميعاد. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. مطلب دا سره وځي چې هر ساکش، هر ذی روح، هر ژوندی شی چې په مځکه کې داخل یا د مځکې پر سر یا په دریابو کې د اوبو پر سر یا په اوبو کې داخل حرکت کوي، د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کوي، هغو ټولو ته د روزي د ورکړې التزام الله عز وجل کړی. الله عز وجل کړی. بیا نو خبره عامه ده که دغه ذکر سوي ساکشان، ژوندي شان ځای پر ځای پراته وي، هم الله عز وجل روزي ورکوي. یا خپل استوګنځایونه بدل و را بدلوي، هم الله عز وجل روزي ورکوي. دغه انتقال و بدلون د روزي پر ورکړه باندې کوم منفي اثر نه کوي. نو دا د دغې جملې تشریح شول. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. د الله عز وجل پر ذمه یې روزي ده. بل کلمه چې په دغه آیت کې راځي هغه د رزق ده. رزق چی ته وایي؟ امام راغبی اصفهانی رحمت الله علیه په خپل تفسیر مفردات القرآن کې فرمایي چې رزق په عربي لغت کې د درو معناو دپاره استعمالي. رزق هغه ورکړې ته هم وایي چې په دوامدار او مستمره توګه باندې وي. یو څوک یو چاته یو شی کوي په دوام باندې، په دوامداره توګه را روانې، لکه د بعضې خلکو تنخواه 50 کاله او 60 کاله تنخواه ده را روانه. هغه ورکړه چې په دوامداره او مستمره توګه باندې وي د رزق کلمه استعمالیږي. هغه که په دنیا کې وي لکه تنخواه، راشن، یو بل شی، او که په آخرت، دا یوه معنا شوه. د هغه رقم د هر چا ټاکل سوي او معینې سوي برخې و حیثیت هم رزق وایي. هغه که د مال حسابي، هغه که د دنیاوي جاه و جلال حسابي، هغه که د علم حسابي، هغه که د منصب او رتبې حسابي. یو ټاکلي برخې او معینې برخې ته هم څه ویل کېږي؟ معینې او مقررې حیثیته رزق ویل. دا یې دومه معنا. یوه معنا
هغه ورکړي چې په دوامداره توګه وي. بله معنا ټاکل سوې برخه. درېیمه معنا هغه خوراک چې شک ته هم رزق ویل کېږي چې د یو ساکش، یو ژوندي شي، یو ذیروح نس او ګیډې ته رسېږي. هغه خوراک چې شک چې د یو ساکش او ژوندي شي نس ته رسېږي او د ده د نشو د نمو، د ده د غټوالي او د چاغوالي او د زیاتوالي او د ژوند د بقا سبب جوړېږي، دې ته هم رزق روزي وایي. دې ته هم رزق روزي وایي. مفتی صاحب رحمه الله فرمایي چې رزق په لغت کې هغه شي ته ویل کېږي په کوم شي سره چې جاندار یعنی ژوندی شی خپل غذا حاصلوي. رزق په لغت کې هغه شي ته ویل کېږي چې د دغه غذا په ذریعه سره د ده د روح بقا او د جسم نما وي، یعنی غټوالی او زیاتوالی او چاغوالی چې په کوم شي راځي دې ته رزق ویل کېږي. د رزق لپاره ضروري نه ده چې یو شی د یو چا رزق و روزي وي هغه دې مالک هم وي. دا ځکه چې تمامو حیواناتو ته په دنیا کې روزي ورکول کېږي، مګر هغه د دې روزي مالکان دي. ځکه چې په حیواناتو کې، په مرغانو، په وحوش و طیور کې د مالکیت صلاحیت و استعداد نشته. کوچني ماشومان هم رزق روزي لري، حالانکې دوی د خپل رزق روزي مالکان نه دي، مګر بیا هم رزق ورکول کېږي. نو د رزق او روزي دپاره ضروري نه ده چې د یو چا روزي دي مقرره او دی د خپلې روزي مالک هم وي. رزق به دی لیکن مالک به نه. حتی علماو لیکلي دي چې رزق د دغې معنا په اعتبار سره چې د جسم غټوالی او زیاتوالی او نشو نما په راځي او د روح بقا په راځي. رزق په دغه معنا که موږ واخلو، علماو لیکلي دي چې رزق او روزي حلال هم کېدی شي، حرام هم کېدی شي. ځکه لکه څنګه چې د یو چا د بدن نشو و نما او زیاتوالی او غټوالی او چاغوالی په حلال باندې کېږي، په حرام باندې هم کېږي، په حرام هم کېږي. ځکه یو شخص چې راولاړېږي العیاذ بالله د یو چا مال ناحقه او په ناروا او د غلا په طریقه را اخلي خوري، نو دا مال او دا غذا خو د هغه شخص د بدن جوړ شول، مګر د حرامو په شکل. که چیرې دغه شخص د حرص کار نه واخیستی، د تمې و ناروا حرص لالچ څخه کار نه وی اخیستی او دا شی په ناجایزه طریقه نه وی استعمال کړي، نو کم رزق روزي چې د ده دپاره مقرر ده هغه په روا توګه هم د تحصیلیږي، د په روا توګه هم حاصلولی شول. نن چې سبا چې خلک غلاوې کوي، چور کوي، اختطاف کوي، غصب کوي، رشوت خوري، سود کوي، دا رزق روزي خدای لاس ته راوړي، لیکن دا د ټول د حرص د وجې دوی دا کار کوي، د دنیا د حب د وجې. که چیرې حرص، تمه، لالچ، بې ځایه حب د دنیا نه وي، نو الله عز وجل دوی ته د روا لارې سم روزي ورکوي، روا لارې سم روزي ورکوي. دنیا خو الله عز وجل دارالاسباب جوړه کړې ده، نو په دې خاطر باندې دا درې سره مفهومه په رزق راځي. په دغه مقام کې دا درېیمه معنا مراد، یعنی هغه خوراکو چې شک ته رزق ویل کېږي چې د یو ساکش نس ته ځي، د هغه د نشو نما او د هغه د ژوند او روح د بقا سبب ګرځي، دې ته رزق روزي وایي. دې ته څه وایي؟ رزق روزي وایي. سوال دا پیدا کېږي چې الله عز وجل دلته د علا کلمه استعمال کړې ده، علی الله رزقها. د علا کلمه خو د وجوب په ځای کې راځي. پر الله عز وجل خو د رزق ورکړه واجبه نه. الله عز وجل چې مخلوق ته روزي ورکوي د فضل او د مرحمت او د احسان په خاطر یې ورکوي، نو بیا څنګه د علا کلمه راغلې؟ جواب هغه دی چې یقینا پر الله عز وجل باندې د هیڅ چا له طرفه شی نشي واجبېدلی. د الله عز وجل پر امر د پاسه بل امر نسته، لیکن پاته شوه د روزي خورو روزي، د روزي خوړونکو روزي الله عز وجل پر خپل اقدس او مبارک ذات باندې واجبه کړې او ضرور ګرځولې ده. دا د دې دپاره چې بندګانو ته یقین حاصل. په بندګانو کې به هم تاسې لیدلي ځینې احکام د الله عز وجل له طرفه واجب سوي، چې لمونځ کوي، روژه نیسي، زکات ورکوي، حج کوي، جهاد کوي، امر بالمعروف کوي. لیکن بندم کله کله راولا چې یو شی د ده پر ذمه واجب نه دی، پر ځان چیش کې لازم کړي. لکه ځینې نفلي عبادات بندگان را اخلي پر خپل ځانو د نظر په توګه واجب ګرځي. ځینې نفلي عبادتونه بنده راولاړېږي د نظر په توګه پر ځان واجب ګرځي. الله عز وجل دلته هم د تفضل او د احسان او د مرحمت په توګه دا کار پر ځان چیش کړی دی، واجب کړی دی. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نسته ژوندی ښورېدونکي شی په مځکه کې یا پر مځکه باندې مګر د الله عز وجل پر ذمه د رزقها. رزق او روزي د هغه د الله عز وجل پر ذمه ده. یو سوال واورئ بیا به ځو تفصیل ته. سوال دا پیدا کېږي چې هر کله الله عز وجل د ژوندي ذي روح ساکشانو د روزي د ورکړې وعده کړې ده، نو بیا خو پکار دی چې هېڅوک په دنیا کې نه د لوږې مړ کېدلی، نه د تنګې مړ کېدلی، او نه د فقر فاقې څخه هلاکت رسېدلی.
ځکه چې د الله عزوجل په وعدو کې خو مخالفت نشته. لیکن موږ وینو کله کله چې پلانکی پر دش باندې د تندې مړ شو، پلانکی په پلانکي شله کې د لوږې مړ شو، پلانکی د فقر په قصه مړ شو. دا یو سوال دی. دا غره که چیرې الله عزوجل د هر ژوندي ساکش رزق و روزي خپل پر ذمه اخیستې ده، نو بیا بندگانو ته د روزۍ د پیدا کولو تلاش و کوشش څه معنا ورکوي؟ بیا خو نو بنده ته پکار چې هېڅ کوشش یې نه کولی په روزۍ پسې، ځکه چې الله عزوجل ذمهداري پر غاړه اخیستې ده. نو دغه دوه سواله مفسرینو حضراتو ذکر کړي دي. که چیرې الله عزوجل رازق ذات د هر ژوندي ساکش روزي ورکوي، نو بیا ولې په دنیا کې خلک د لوږې و د تنګې او د فقر په اقیسه مري؟ دا یو سوال دی. بیا ولې خلک په دنیا کې کوشش کوي په دغه رزق و روزۍ پسې، خو الله عزوجل ذمهداري کوي، نو بنده بیا ولې دونه ځان پسې ستړی کوي؟ دا یو سوال دی. د دې سوال یو جواب دا دی چې د رزق او روزي ذمهداري الله عزوجل تر هغه وخت خپل پر ذمه اخیستې ده تر څه وخت چې د دې بنده عمر نه پوره شوی، تر څه وخت چې د دې بنده اجل مقدر یعنی عمر نه پوره شوی. کله چې د بنده عمر پوره شي نو بنده خو مړ کېږي او د دې دنیا څخه تګ ضرور دی که نه دی؟ نو لہذا الله عزوجل د بنده رزق و روزي تر هغه وخت خپل پر ذمه اخیستې ده تر څه وخت چې د عمر په دنیا کې پوره کېدلی وي. کله چې د یو بنده عمر پوره شي نو د عمر د پوره کېدو څه به خامخا دی مري او مړ کېږي به. اوس نو راسه دا مرګ یو سبب غواړي که نه غواړي؟ نو مرګ چې سبب غواړي، د مرګ یو سبب نه دی، د مرګ عام اسباب دي. دا د مرګ اسباب چې عام دي، سوځېدل هم د مرګ د اسبابو څه سبب دی، په اوبو کې غرقېدل هم د مرګ د اسبابو څه سبب دی، زخم و ټپ راتلل په توپکو په مرمۍ دا هم یو سبب دی، ټکر په موټر کې د بام سره لوېدل دا هم یو سبب دی. دا مرګ د عامو اسبابو څخه یو سبب دغه دی چې انسان وږی سي مړ سي، انسان تږی سي مړ سي. د مرګ د اسبابو څخه یو سبب دغه دی چې رزق یې بند سي. نو خبره دا ده چې کم بنده چې د لوږې مري یا د تندې مري یا د هغه رقم د فقر په اقیسه مري، د دې مطلب دا نه دی چې د الله عزوجل په خزانو کې کمی راغی، العیاذ بالله الله عزوجل په واده کې مخالفت وکړي. څنګه چې نور عام اسباب د مرګ د پاره سته، یو سبب یې دغه لوږه و تنده ده، یو سبب یې د فقر و فاقه ده چې نور د عمر پرس الله عزوجل د مرګ واقع کې دغه یې ورته سبب کې. دا یو جواب. بل جواب علماو دا ورکړی دی چې د رزق او روزي ورکړه پر دوه ډوله باندې ده، پر دوه ډوله. یو قسم ورکړه د الله عزوجل له طرفه و بنده ته د رزق و روزي دا ده چې بدون د سبب و کسب و حرکت سره په معجزانه ډول و بنده ته روزي ورکړه شي. د دې ښه مثال د حضرت مریم بیبي رضی الله عنها قصه ده چې په سورة آل عمران کې الله عزوجل ذکر کړې ده. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر کله چې به داخل سو پر مریم بیبي باندې حضرت زکریا علیه السلام عبادت خانې ته، وجد عندها رزقا، د مریم بیبي سره به رزق و روزي پرته وه. قال یا مریم انا لکی هذا، حضرت زکریا علیه السلام فرمیل چې ای مریم دا رزق و روزي د کومې خوا راځي؟ د ژمي په موسم کې به د ګرمۍ میوې پرتې وې، د ګرمۍ په موسم کې به د ژمي میوې پرتې وې، یخ سټور او د هغه رقم یخې خونې هم نه وې په هغه وخت. قالت هو من عند الله، مریم بیبي عرض وکړي زکریا علیه السلام ته چې دا د الله عزوجل طرف راځي. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، یقینا بشک الله عزوجل روزي ورکوي هغه چاته چې اراده یې وکړي بغیر د حساب و کتاب سره. هنالک دعا زکریا ربه، هلته دعا وکړه زکریا علیه السلام خپل رب ته. قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه، اے الله ما ته د خپل طرف څخه نیک صالح پاک سوچ اولاد راکې. انك سميع الدعاء، چې ته بیا موسم میوې ورکوي سي مریم بیبي ته، یا الله نو ما ته په سپینږیرتوب و وچتوب کې اولاد هم راکوي سي. الله عزوجل زوی ورکوي، نوم یحیی علیه السلام شوی، یحیی علیه السلام. نو رزق روزي چې د الله عزوجل له طرفه بنده ته ورکول کېږي دا پر دوه ډوله ده. یو ډول هغه دی چې بدون د سبب او کسب او حرکت سره په معجزانه ډول درته ورکړل شي. په دغسې ډول رزق او روزي کې نه تلاش، نه کسب، نه حرکت او نه ځغستا ته ضرورت دی او نه دا شان کوم اثر لري. الله عزوجل د خپلې وعدې سره مطابق ورکوي او د ټولو سره الله عزوجل دا وعده هم نه ده کړې چې زه به تاسې ته دا رزق روزي بدون د سبب او کسب درکوم. دا یو قسم روزي ده.
دوم قسم روزي د بنده هغه ده چې الله عزوجل په اسبابو پورې تړلې ده. هغه روزي د بنده چې الله عزوجل په اسبابو پسې تړلې ده. په دغه ډول رزق او روزي کې کسب ضرور دی، حرکت ضرور دی، کوشش او تلاش او لټون ضرور دی. پلټنه یو واجب ده. نو په دغه آیت مبارکه کې چې الله عزوجل فرمایي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، په دغه آیت مبارکه کې دغه دوم ډول رزق وعده الله عزوجل ورکړی ده. دغه دوم ډول رزق وعده الله عزوجل دلته ذکر کړی ده چې الله عزوجل دغه وعده خپل پر ذمه څه کړی ده، د ارسا کښت لپاره پر کړی او هر ژوندي زی روح شته د خپل رزق د پیدا کولو چارې مشولې دي، اسباب یې مرته مسخر کړي دي. په سوره طه کې الله عزوجل فرمایي الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، زموږ رب عز وجل هغه اقدس او مبارک ذات دی، الذي هغه ذات اعطى كل شيء چې هر شي ته ورکړی دی خلقه دا غسر موافق شکل او صورت، ثم هدا او بیا هر یو تلار شول هم کړی دا چې څنګه گزاره بکې، څنګه به خوراک کې، څنګه به چشک کې. دا دوم قسم روزي چې دا کسب تلاش لټون ته ضرورت. په دغه ډول رزق روزي کې کله کله بندش هم راځي، خو دغه بندش د هغه ذکر سوي وادي سره په ټکر کې نه دی، ځکه چې دا بندش هغه وخت راځي چې د انسان اجل عمر نیټه پرسي نور آفته دی روزي نه لري، نو الله عزوجل دا د روزي بندول ورته د مرګ سبب کی. په دغه بندش کې ډېر حکمتونه شته چې یوازې الله عزوجل په پوهیږي. واوري د وضاحت لپاره مثال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، الله عزوجل فرمایي زه هغه ذات یم چې مځکه مې ستاسې دپاره مسخره تابعداره نرمه او پسته ګرځولې ده. فامشوا فی مناکبها، تاسې وګرځئ پر اوږو د دې مځکې په لوړو ژورو کې ولاړ سئ، وګرځئ را وګرځئ. وکلوا من رزقه، تاسې خوراک وکړئ له رزقه څه د الله عزوجل. نو ځینې وختونه چې څوک د تندې و د لوږې و د فقر و فاقې سمري کېدای شي په دغه طلب و تلاش کې د سستي کړي. وکلوا من رزقه، الله عزوجل فرمایي فمشوا، لاس تر زنه مکشري، وګرځئ حرکت وکړئ او روزي پیدا کړئ. په سورة الشورى کې الله عزوجل فرمایي ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الارض. ځینې وختونه د رزق روزي په تنګۍ او کموالي کې د الله عزوجل حکمتونه دي. یو حکمت یې دا دی که چیرې الله عزوجل د خپل ټولو بندګانو دپاره رزق او روزي به اندازې پراخه کړې وای لبغوا في الارض، ټولو به بغاوت کړی وي په مځکه. ولو کچیری بسوط فراق کړی وای الله عزوجل رزق او روزي لعبادي د خپل بندگانو د پاره لبغوا فی الارض، دوی به بغاوت کړی وای، سرکشي به په مځکه کې کړی وای. دوه مثال. دریم په سورة الروم کې الله عزوجل فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، په وچو لنده په مځکه او دریاب کې د خلقو د جنایتونو او جرمونو د وجې فساد ښکاره سوی دی. بما کسبت ایدی الناس، پر ژوندي زی روح ساکشانو باندې چې د رزق او روزي تنګي راځي، وچکلي راځي، دا دغه خلقو د جنایتونو د وجې. نو ځینې وختونه دغه تنګسي چې دا فقر فاقه او لوږه و تنده چې راځي او انسان د مرګ سره مخ کېږي د همدغه فساد د وجې. نو په دې کې د الله عزوجل حکمتونه دي. د دې دا مطلب نه دی چې د الله عزوجل خزانې خالص ولي، په دې کې بې شمېره حکمتونه دي، په دې کې د الله عزوجل فیصلې دي. وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. د رزق روزي یو عجیبه قصه علامه شمس الدین قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر قرطبي کې نقل کړي. و یو ورځ د حاتمي اصم رحمت الله علیه سره چا پوښتنه وکړه چې ای حاتمي اصمه دا ستا رزق روزي د کوم ځای راځي؟ حاتمي اصم رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې زما رزق روزي ماته الله عزوجل راکوي. سړي ورته وویل چې آیا الله عزوجل پر تا باندې دا رزق روزي د اسمان له طرفه د سرو زرو سپینو زرو په شکل کې وروي چې د اسمانه در باندې ورېږي؟ موږ هم ناسې شی نه رارسېږي، ته ناسې شپه ورګنډي او چربې خورې. حاتم رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ای ساده سړی، ستا دغه فکر و خیال دی چې یوازې اسمان د الله عزوجل په واک او اختیار کې دی؟ خبره داسې نه، د مځکې او اسمانونه دواړه د الله عزوجل ملکیت دی. نو که د اسمانه پر ما باندې د سرو زرو سپینو زرو په شکل کې روزي نه راوړي، د مځکې د خوا خو الله عزوجل راته راپورته کوي، راته خوټوي. دا فکر مه کوه چې دا روزي د کومه خوا کېږي. وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، دا الله عزوجل موږ ته ټاکلې ده. علامه شمس الدین قرطبي رحمه الله تفسیر قرطبي کې دغه آیت په تفسیر کې
د ابو موسی اشعری صاحب، ابو مالک اشعری صاحب د قبیله اشعریونو یو واقعه ذکر چې دا اشعریونو د قبیله څخه کسان هجرت وکړي مدینه منورې ته راورسېدل، نو څه زاد تو شو خوراکه او نفقه چې درلود هغه خلاص ول، هغه یې وخوړل. نو د اشعریونو قبیله دغه کسان چې مدینه منورې ته په هجرت راغلي وه، دیو یو شخص نماینده وټاکئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د پیش کولو یا د راستولو دپاره راولېږي، چې ورسه د الله عز وجل نبی صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې زموږ د خوراکو چښاک انتظام وکړي، موږ مهاجر مدینې منورې ته په هجرت راغلي، خوراکو چښاک مو خلاص. وایي د دغه قبیله اشعریونو دا نماینده شخص چې کله د نبی کریم علیه السلام دروازې ته راورسېده، نو د کور څخه آواز راوځي چې نبی کریم علیه السلام دغه آیت مبارکه تلاوت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اتفاقا څنګه چې دا سړی راځي رسول الله ته د خوراکو چښاک د نشتون او د عدم او د نیستۍ شکایت کوي، دا آواز یې تر غوږ سو. الله عز وجل فرمایي چې هیڅ شورېدونکي ژوندی حرکت کوونکی شی په مځکه کې نشته مګر روزي ما پر ذمه اخیستې ده. دې شخص چې دا آیت واورېد خیال راغی چې اوه دا څنګه معامله. کله چې الله عز وجل په خپل کلام قرآن کریم کې د ټولو ژوندي شیانو رزق خپل پر ذمه اخیستی دي، نو موږ اشعریان خو د الله عز وجل په نیز تر حیواناتو کم نه یو. څنګه چې عامو حیواناتو وحوشو طیرو مرغانو ته روزي ورکوي، موږ ته بیا هم راکوي. دغه خیال یې په زړه کې ور ولاړ سو، واپس ولاړ. د الله عز وجل نبي ته خپل ضرورت یا طلب پیش نه چې کله ولاړې نو خپل ملګرو ته وویل چې خوشحاله سئ، زیری مې در باندې ستاسې دپاره د الله عز وجل له طرفه مدد و کومک را روان دی. خبره تر یقین پورې سول. د الله عز وجل پر وعدو باندې نن مسلمانانو ته یقین پکار دی. صحابه دغسې یقین درلودي چې آیت بیا واورېدی، نور بیا رسول الله ته خپل حاجت نه دی پیش کړی چې اوه دا څنګه معامله ده چې کله الله عز وجل زموږ د روزي وعده کړې ده، نو زه رسول الله ته ولې خپل خدمت پیش وم، واپس ولاړې. ملګرو ته وویل چې زیری مې در باندې د الله عز وجل مدد را روان دی. اشعري ملګرو یې دا ګمان وکړي چې د الله عز وجل نبي ته خدمت پیش کړی دی، نبی کریم علیه السلام وعده ورسره کړې ده چې ته ورځه بس خوراکو چښاک در روان دی. نو ملګري ښه په اطمینان ناستي چې اوس د الله عز وجل د نبي له طرفه ډوډۍ راځي. دوی ناستي انتظار کوي چې ګوري دوه کسان دي، یو لوی تاش، یو لوی شانک، یو لویه کاسه. حدیث شریف د قصعې کلمه راغلې، یو لویه کاسه او پیاله و لګنې د ډوډۍ و د غوښو سره ډک کړي دي، راپورته کړي دي، را روان دي په دوه کسانو. قصعه چې د یو لوی لوښي ته وایي، لکه تشله، لکه لګن، لکه کاسه. هغه دوه کسانو دغه کاسه د ډوډۍ و د غوښو سره ډکه راوړه، د اشعریینو کې کښېښول. دوی مې تر پزې ځانونه په ماړه کړل، بیا مې یو څه په کاسه کې پاته سول. نو دې خلکو دا خبره مناسبه وبلل چې دغه پاتې حصه به نبي کریم علیه السلام ته ور واستوو، چې نبي کریم علیه السلام دغه کورنۍ په خپل ضرورت او حاجت کې مصرف کړي. دوه کسان کې دا ډوډۍ ورکړل، د نبي کریم علیه السلام طرف کې ور ولېږل. هغه ډوډۍ نبي کریم علیه السلام ته وروړل. د هغه څخه وروسته دا کسانو ډوډۍ راوړه، د رسول الله په خدمت کې پیش کړل او عرض یې وکړي چې یا رسول الله، تاسې چې کومه ډوډۍ یا خوراکه راستولې وه دا ډېره زیاته وه او ډېره خوندوره وه او ډېره لذت بخشه وه، ډېره عمده و نفیسه ډوډۍ وه. نبي کریم علیه السلام زه خبر نه یم چې ما ډوډۍ تاسو ته در رسولې. هغوی دغه ټولې قصه ورته وکړې چې موږ خپل پلانکی سړی تا ته راواستوي. هغه دا جواب راوړي چې اوس دا کومک راځي، موږ دا فکر وکړي دا ډوډۍ تا رالېږلې. وی نبی کریم علیه السلام چې دا واورېدل ویې فرمایل چې نه ډوډۍ ما نه ده در رسولې، د هغه ذات قدوس در ولېږل چا چې د هر ژوندي زیروح ساکش رزق و روزي خپل پر ذمه اخیستې ده. الله عز وجل کله کله په ژوندي بڼه ورښیي. الا علی الله رزقها، الا علی الله رزقها. روایاتو کې راځي چې کله حضرت موسی علیه السلام د اور په تلاشو لټون کې د تور غره ته ورسېده، هلته د اور پر ځای باندې الهي تجلیات او انوارات او فیضات ولیدل، نو الله عز وجل د خپل طرفه څخه نبوت او رسالت ورکړ. د فرعون او د هغه د قوم د هدایت لپاره د حکم ورکړي چې مصر ته ولاړ شه. بالا د مدین څخه را روان ښځه یې ورسره وه، هغوی ته دردیزي او د ماشوم د پیدایښت تکلیف ور پیدا سو. دی ولاړې چې د یو ځای څخه د یو کېږدۍ څخه اور او یخې کېدی چې اور ورته بل کړي، هغه د الله عز وجل د ذات انوارات یو تجلي وي. الله عز وجل ورته وفرمیل ورسه فرعون ته او د قوم ته پیغامات ورسه. حضرت موسی علیه السلام ته خیال پیدا سو چې ښځه مې هلته په ځنګله کې تنې تنها پرېښې ده، دا زما د ښځې کفالت و ضمانت و د رزق و روزي ذمهداري به څوک وکړي. د حضرت موسی علیه السلام د خیال د اصلاح دپاره
وای الله عزوجل حضرت موسی علیه السلام ته حکم ورکړي. حضرت موسی علیه السلام ته الله عزوجل وغوښتل چې د خیال او اصلاح کې د عقیده او یقین ور برابري، یعنی اطمینان ورکړي، عقیده او یقین کې برابر و. دا د الله عزوجل نبی و. نو الله عزوجل غوښتل چې خپل کامل علم، خپل کامل قدرت دته د یو چینجي په قصه کې وروښيي. چینجي معامله ده. موسی علیه السلام ته الله عزوجل حکم وکړي چې دغه ډبره په خپله لکړ باندې وه چې ماته سي. یو ډبره یې وروښول. حضرت موسی علیه السلام لکړه په ډبره باندې ووهل، ډبره ماته سول. ډبره چې ماته سول په مابینځ کې بله ډبره وه، هغه یې پسې ووهل. هغه چې ماته سول په مابینځ کې بله ډبره وه، درېیمه ډبره. کله چې موسی علیه السلام درېیمه ډبره یا درېیمه ګاره یا درېیم کاڼي په لکړې باندې ووه، وای د مابین څخه یو کوچنی چینجی راووتی. د مابین څخه درېیمه ډبره یا ګاره یا کاڼي مات سو، د مابین څخه یو چینجی راووتی. دا چینجی وای یو زرغونه پاڼه په خوله کې نیولې وه، زرغونه پاڼه. چینجی چې د دې درېیمې ډبرې سره راووتی، یو زرغونه پاڼه په خوله کې وه. حضرت موسی علیه السلام وای دغه الفاظ ځینې واورېدل. چینجی ګویا نه سو. سبحان من یرانی ویسمع کلامی ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني. علامه الوسی رحمه الله تفسیر المانی کې دا قصه نقل کړې. سبحان من یرانی، چینجی وویل پاکی دی بیا هغه اقدس ذات لرا، یرانی چې ما ویني، ويسمع کلامی چې زما کلام اوري، ويعرف مکانی زما ځای هم پیژني، ويذكرني ولا ينساني. الله عزوجل لري دی پاکی وي چې ما هم یادوي او ما نه هېروي. په درو ډبرو کې داخل دننه ژوندی چینجی دی، په خوله کې زرغونه پاڼه ده. سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی. حضرت موسی علیه السلام ته د الله عزوجل د کامل قدرت او علم یقین چې حاصل سو، مخکې خو هم دا ورته حاصل، مګر مشاهده بیا ځان ته شی ده. حدیث شریف راځي لیس الخبر کالمعاینه، د سترګو لیدلی حال چې هغه د خبر په شان نه دی. حضرت ابراهیم علیه السلام الله عزوجل ته وفرمیل رب ارینی کیف تحیی الموتى، ای الله ته ما ته راوښیه ته دا مړي څنګه ژوندي کوې. الله عزوجل ورته وفرمیل قال ولم تؤمن، ایا ته یقین باور نه لري چې زه مړي ژوندي کوم؟ قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، یا الله ما ته خو یقین حاصل دی، خو د زړه اطمینان غواړم. علم الیقین په عین الیقین باندې بدلوم. یا الله یقین او علم را حاصل دی، خو د سترګو لیدلی حال غواړم، د سترګو لیدلی حال غواړم. حضرت موسی علیه السلام چې دا هر څه په مشاهده او په معاینه سره وکتل، نو هغه چې سیده مصر ته روان سو. خپله زوجه محترمه، خپله مېرمن، هغې کې وله نه وه چې زه ځم، یا ما ته د مصر و طرف ته د تللو حکم سوی دی، ځکه د الله عزوجل له طرفه دته یقین حاصل سو، اطمینان حاصل سو چې هغه ما پر الله سپارلې ده. چې په درو ګارې کې دننه چینجي ته روزي ورکوي، آیا موږ تاسې ته به روزي نه کړه؟ دا څومره د پند و عبرت واقعات دي. معتمدو تفاسیرو راخیستي، تفسیر قرطبي، تفسیر المانی د هر څه نقل کړي دي، او په دې کې غټ عبرتونه دي. ويعلم پیژني الله عزوجل مستقرها، ځای د قرار د دې ساکشانو، او مستودعها، ځای د امانت د دې ساکشانو، ځای د امانت. په دغه مقام چې د ساقس د ساکشون کې مستقر، هغه ځای ته وایي چې په دې کې دی وسیږي، د شپې ورځې استقرار پکښې کوي. مستودع هغه ځای دی چې پکښې د پنیږي. دا خبره مخکې تېره سوله. یعنی الله عزوجل هر ساکش ذي روح ته خپل ټاکل سوي روزي رسوي. هیڅ ساکش تر هغه وخته نه مړ کېږي تر څه وخت چې خپله ټاکلې روزي ختمه کړې نه وي، تر هغه وخته نه مري، بېغم اوسئ. کلن دغه هر څه چې دي، دغه ټوله خبرې چې دي، کلن دا هر څه چې دي فی کتاب مبین، د الله عزوجل د ازلي علم څخه ماس یو علاوه په یو واضح څرګند کتاب کې چې لوح محفوظ دی، هلته هم لیکلي دي. فجميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله عزوجل فرمای موږ په لوح محفوظ کې هیڅ نه دی پرېښی. ثم الى ربهم يحشرون، بیا به دا خلق د الله عزوجل طرف ته ورځي. ويعلم ما في البر والبحر، الله عزوجل پیژني هغه څه چې په وچه کې دي او هغه څه چې په لنده کې دي. وما تسقط من ورقه، نشوه کېږي او پاڼه د درختو څخه، الا مگر يعلم الله عزوجل پیژني. ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب، نشوه کېږي او دانه په تیارو کې د مځکې، ولا رطب او د هغه رقم، نه یو لون شی ولا یابس، نه یو وچ شی، الا فی کتاب مبین، مگر په یو واضح ښکاره څرګند کتاب لوح محفوظ کې د هر څه لیکل سوي دي.
مسلم شریف روایت دی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې نبی کریم علیه السلام وفرمایل چې الله عز وجل د ټولو مخلوقاتو کائناتو تقدیر اندازه د اسمان او د مځکې د پیدایښت څخه 50,000 کاله مخکې په لوح محفوظ کې لیکلي دي. هر څه په لوح محفوظ کې ولیکل شول 50,000 کاله بعد الله عز وجل مځکې او اسمانونه پیدا کړي. 50,000 کاله بعد د انسان د اعضاو تکمیل چې د مور په نس کې وسي، فرشته راسي 4 شان یې ولیکي، عمل یې ورولي، عمر یې ورولي، مرګ یې ورولي، رزق روزي یې ورولي، رزق روزي ورولي. نو دا هر څه په لوح محفوظ کې لیکل شوي دي. الله عز وجل را نقل کې فرشتې ته ورکړي، فرشتې بیا ولیکي. بس درس پوس او طویل سو. الله عز وجل دې د عمل توفیق را نصیب کړي. صدق الله العلی العظیم.